بسم الله الرحمن الرحیم. د دجال په اړه باندې موږ دا ویډیو ریکارډو او په دې کې مهمو درې خبرو باندې بحث کوو. اولنۍ خبره دا ده چې دجال څوک ده، علامې څه شی دي. دویمه خبر دا ده چې دجال به چیرته راځي، څه وخت به راځي، ملګري او انډیوالان به څوک وي او بالاخره څنګه به مړ کیږي. او اخرنۍ خبره موږ دا کوو چې له دجال نه د نجات لار څه ده. که دا ویډیو تاسو تر پایه پورې وګورئ نو د دجال په اړه باندې دا څومره مهم او ضروري معلومات دي انشاءالله تاسو به هغه په دې ویډیو کې ترلاسه کړئ. اولنۍ خبره دا ده چې دجال دا څوک ده او څه علامې لري. دجال دا یو سور رنګی ځوان ده او ټیټ قد به وي، تندی به پلن وي، داسې لږ راوتلی به وي. د دواړو سترګو ترمنځ به کافر لیکلی وي او په یو روایت کې راغلی وي چې کاف فا را دا به د دې دواړو سترګو ترمنځ لیکلی وي او هر هغه څوک چې الله جل جلاله وغواړي چې هغه ته ترې نجات ورکړي نو هغه به ویلی شي. هغه که تعلیم یافته وي او که تعلیم یافته نه وي، بېسواده او باسواده هر یو نفر به دا لوستلی شي او هغه ته به معلومات کیږي چې دا کافر ده. دا به یو جادوګر ځوان وي او دی به د خدایي دعوه کوي. دی به راوځي او د خدایي دعوه به کوي، وایي به چې زه خدای یم، زه الله یم، ما باندې ایمان راوړئ او د هر څه زما په واک کې دي. دجال تر ټولو خطرناکه فتنه ده. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي چې مفهومي ده، وایي له آدم علیه السلام نه واخله تر آخرت ورځې پورې، د قیامت تر ورځې پورې دومره خطرناکه فتنه له دجال نه بغیر بله نشته. یعنی دجال تر ټولو هغه خطرناک ترینه فتنه ده چې د انسانیت په تاریخ کې به راځي. وجه دا ده چې دجال دی به داسې د عادت خلاف کارونه به کوي. یعنی داسې کارونه به کوي چې خلک به ترې نه متاثره کیږي، داسې کارونه به کوي چې اصلا به د خلکو په ذهن کې نه راځي نو خلک به ورنه متاثره کیږي او خلک به پرې دوکه کیږي. دا په اصل کې یو جادوګر انسان ده، یو ساحر انسان ده. دا یوه سترګه چې الله جل جلاله دا ښی سترګه ورکړې ده دا به داسې لږ راوتلې وي او ړنده به وي او دا بله سترګه به هم لږ غوندې عیبجنه وي. نو د دې په خاطر باندې دا انسان به ډېر عجیبه کارونه کوي. مثلا اسمان ته به امر وکړي چې اسمانه ورښت وکړه نو سمدستي به بحران شروع شي. ځمکې ته به امر وکړي اخرجي کنوزکې راوباسه د خپلې خزانې، نو د خزانې به ټولې راوباسي ځمکې او د خزانې به د پسې همداسې روانې وي. یو قوم ته به راشي، یو قوم ته به امر وکړي چې تاسو په ما باندې ایمان راوړئ، نو دا قوم به له هغه نه ډېر زیات متاثره شي. همدې په خاطر باندې دا قوم به ولګېږي او په دې دجال باندې به ایمان راوړي. دجال باندې چې کله ایمان راوړي نو دجال به اسمان ته امر وکړي چې په دې خلکو باندې باران وکړه، بارانونه به شروع شي، ځمکې ته به امر وکړي چې راشنه سه، نو هغه به رازرغونه شي، باغونه به شي، میوې به شي، چمنونه به وي، ښایسته ځمکه به هم ښکلا ومومي او د الله جل جلاله دا نعمتونه به د خلکو باندې ډېر زیات شي. یو بل قوم ته به راشي او هغوی ته به امر وکړي چې په ما باندې ایمان راوړي، لیکن هغه خلک به یې وپېژني او ایمان به ورباندې رانه وړي. کله چې دی وګرځېږي نو په دغه قوم باندې به سختي راشي، له مشکلاتو سره به مخامخ شي، ستونزو سره به مخامخ شي. دا کوم نعمتونه رزق دا چې الله جل جلاله ورکړي هغه به په دوی باندې کم شي. نو د دې په خاطر باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې دا یو ډیره یو خطرناکه فتنه ده. وجه دا ده چې داسې یو کارونه به کوي چې خلک به له هغه نه متاثره کیږي او خلک به وایي چې لکه څنګه چې دی دعوه کوي چې زه خدای یم نو بس خدای یم دی ده. وجه دا ده چې مثلا یو د کار یو نمونه دا ده چې یو نفر به راوړي، یو ځوان به وي، هغه به په توره باندې ووایي، ټوټې منځ کې به ټوټې کي، داسې به یې وغورځوي. بیا به هغه ته امر وکړي چې بیرته را ژوندی سه، نو دا دواړه ټوټې به بیرته سره یو ځای شي او دا انسان نه به بیرته روغ جوړ انسان جوړ شي او خاندي به. نو دا د جادو تاثیر ده او جادو او سحر دا د الله جل جلاله له اجازت نه وروسته تاثیر لري. دا زموږ ستاسو عقیده ده. کله چې الله جل جلاله وغواړي نو یو ساحر کولی شي چې هغه خپل سحر وکاروي او په هغه کې تاثیر واچوي، نو خلک به چې دا ویني نو متاثره کیږي به او ډیر خلک به ورباندې کافران کیږي، ډیر خلک به ورباندې ایمان راوړي. د ده په یو لاس کې به داسې شنه غوندې باغونه وي او په بل لاس کې به یې اور غوندې شیان وي. نو خلکو ته به وایي که چېرته تاسو په ما باندې ایمان راوړئ نو دا جنت ده، او که چېرته تاسو په ما باندې کافران شئ یا له ما نه انکار وکړئ نو دې دوزخ ته به هم خطا کوم. دا د ده په لاس کې چې شنه باغونه دي دا به په حقیقت کې دوزخ وي
او د ده په لاس کې چې دا ورونو غوندې شیان ښکاره کیږي دا به په حقیقت کې جنت وي. د دې وجه نه په آثارو کې راغلي دي چې تاسو د ده دغه شنه باغونو او شیانو باندې مه دوکه کیږئ، دا مه انتخابوئ، بلکې دغه د ده په لاس کې چې دا اور ده، د ده په لاس کې چې دا عذابونه دي او د ویرې شیان دي، دغه انتخاب کوي، دغه په حقیقت کې جنت ده. نو دا هغه دجال ده چې د قیامت له لویو علامو څخه یوه علامه ده. کله چې قیامت را نږدې کیږي نو دغه انسان به راځي او دا د انسانانو لپاره خطرناکه فتنه او ازمایښت ده. بله علامه د انسان دا ده چې دا انسان به شنډ انسان وي، یعنی اولاد به نه کیږي، او دا به په هغه وخت کې راځي چې کله به په ځمکه کې فساد خپور شوی وي، بېدیني به وي، خلک به ټول مادیاتو طرف ته روان وي او د علم نشتون به وي. نو په داسې وختو کې به دا انسان راځي او د انسانانو لپاره به یو لویه د قیامت علامه وي چې راښکاره کیږي.